د باران په اړه به دومره پوهېدلي یاست چې د لمر په واسطه د سمندرونو بخار سوي غازات چې کله په اټموسفیر کې ساړه سي بیا په وریځ بدلیږي او کله چې په وریځ کې د اوبو ذرات سره ولګیږي او درانه سي دلته پر مځکه راوري. دغه ډول واوره هم لکه باران له وریځې رالویږي. که د یخې وریځ څخه د مځکې تر سطحې د تودوخې درجه نسبت د کنګل یخنۍ په پرتله ګرمه وي نو څاڅکی باران وي، مګر که چیرې کنګل کوونکې یخنۍ او نسبت ګرمه هوا سره لګیږي هلته هم باران یا ژلۍ اوري. دا ځکه چې هوا یوازې د مځکې سطحې ته نږدې وي نو د اوبو څاڅکي د رالوېدو په جریان کې یخۍ یا ژلۍ کیږي. مګر واوره بیا یوازې هغه مهال جوړیږي چې له وریځې څخه نیولې د مځکې تر سطحې دا ټوله کنګل کوونکې یخه وي. د واورې د جوړښت لپاره دوه شیان مهم دي. لومړی باید لوړ د اټموسفیر د تودوخې درجه یو یخۍ یا کنګل کوونکې واوسي او په عین حال کې هوا باید په کافي اندازه لندوبل ولري. تاسې به د باران سره یو بله طبیعي پدیده تالنده او پیلبو هم کتلي وي چې په روایتونو او مذهبونو کې تعریفونه د ساینس له علمي واقعیت څخه متفاوت دي. کله چې د سمندرونو اوبه د غازاتو په ډول لوړ بخار سي او وریځې جوړې سي نو وریځې له ځان سره خورا په زیاته کچه برېښنایي اټومي چارجونه لري. تالنده برېښنا ده او برېښنا خپله د ډیرو کوچنیو ذرو څخه برخمنه ده. په وریځ کې پروټون یا مثبت برېښنایي چارجونه د الکترون یا منفي برېښنایي چارجونو په پرتله درنه وي، ځکه خو مثبت چارجونه د وریځې په لوړه برخه کې او منفي یې په کښته برخه کې وي. کله چې په توپاني وریځو کې دغه برېښنایي چارجونه له یو او بل سره ولګیږي نو په نتیجه کې پیلبو یا برېښنایي ضربه رامنځته کیږي. پیلبو ډیری وخت په وریځ کې دننه پیښیږي خو له وریځې د مځکې وسطې ته هغه وخت راکښته کیږي چې پر کوم جکس یا ودانۍ ولګیږي. د وریځې منفي چارجونه چې کله مځکې ته رالویږي د مځکې لوړې ودانۍ ونې او خپله د مځکې سطحه تیار مثبت چارجونه لري. کله چې د مځکې د سطحې او توپاني وریځې دغه چارجونه یو له بل سره مازې ولګیږي نو یو لوی روښانه شغله او پیلبو کوي. پیلبو په ځان کې د لمر د سطحې څخه لا هم 5 ځلې ګرمه ده. که غواړئ یو علمي بیلګه یې وازموئ نو په یو تاریکه کوټه کې ډکه پوکاڼۍ په سر یا کالیو پسې ومږئ. دا ځکه کله چې دوه متفاوت اجناس سره اړیکه نیسي امکان لري چې د لومړي جنس الکترونونه دوهم ته انتقال سي. په هغه صورت کې د لومړي جنس د الکترونونو لږوالی هغه ته مثبت چارج او دوهم جنس د الکترونونو زیاتوالی هغه ته منفي چارج ورکوي نو په نتیجه کې برېښنا تولیدوي. یوه بله تجربه به مو خامخا کړې وي. که تاسې یو بغۍ پر وریښتانو ومږئ دیوال ته یې واوړئ نو وبه وینئ چې بغۍ پر دیوال موښلي. دا ځکه چې بغۍ د ویښتانو څخه الکترونونه پورته کړي وي او منفي چارج نیسي. کله چې دیوال ته وروړئ د هغه منفي چارجونه د دیوال منفي چارجونه پورې وهي او د پاته متضاد مثبت چارجونو سره موښلي. پاته سوه تالنده. پوهېږئ به چې د نور سرعت د غږ تر سرعت تیز دی، ځکه خو موږ اول د پیلبو برېښنا ګورو بیا وروسته ورپسې تالنده یا د پیلبو غږ اورو. تالنده په هوا کې د متحرکه ذراتو د اهتزاز او ټکرونو له امله څپه وي. د تالندې پر مهال معمولا د برېښنا ضربه پر جګو شیانو لګیږي. د ځان ساتنې یوه مشوره دا ده کله چې تالنده دوامداره وي تر ونې لاندې درېدل د خطر احتمال لري. له بلې خوا د پیلبو پر مهال په اوبو کې پاتېدل هم خطرناک دي، دا ځکه چې اوبه برېښنا تیروي.